अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ने چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته په وینډوز 10 کې چې موږ سره کوم ډرایورز دي هغه به موږ څنګه اپډیټ کوو. موږ چې کله وینډوز وګورو په دې کې موږ سره چې کوم ډرایورز دي هغه راسره اپډیټډ نه وي. موږ به نن په دې کلاس کې دا طریقه زده کوو چې د وینډوز 10 کوم ډرایورز دي لایک موږ سره د ساوند ډرایور دی، لا راسره د ډسپلی ډرایور دی، دا به موږ څنګه اپډیټ کوو. سمپل دلته به راسو سرچ کې به کلیک کو. صحیح شو. د سرچ کې موږ دلته سمپل ولیکو څه ډیوایس منیجر. سمپل به دلته نه سرچ کې څه ډیوایس منیجر. د ډیوایس منیجر باندې به کلیک کې. صحیح شو. ډیوایس منیجر باندې به ډبل کلیک کې. دا وینډو به راسره راشي. لا ډایرکټ زه رالم دلته د وینډو کوم لا سرچ بار د موږ سره په دې مې رایټ کلیک کو. دلته نه موږ د ډیوایس منیجر اوپن کولی شو. سمپل زه رالم دلته مې کلیک کو څه باندې ډیوایس منیجر باندې. په ډیوایس منیجر چې کله موږ اوپن کو نو موږ سره به داسې ټایپ اف وینډو راشي. صحیح ده. اوس ما سره څه راغلل دا راسره ټول ډیوایسز راغلل. د دې ډیوایسز موږ سره څه دي ډرایور دی. فور ایگزامپل موږ سره راغلی دلته ډسپلی اډاپټر. زه رالم دې آیکن باندې مې کلیک کو داسې. صحیح شو. نو دا د دې موږ سره یو ګرافیکس والا څه دی ډرایور دی راسره. په دې مې رایټ کلیک کو دلته لیکلی دی اپډیټ ډرایور. صحیح شو. خو دې لپاره موږ سره مست وي چې زموږ انټرنیټ څه وي کنیکټډ وي. صحیح شو. نو دلته به سمپل کلیک کې څه باندې په دې باندې رایټ مې کلیک کو دلته به کلیک کې اپډیټ ډرایور باندې. اپډیټ ډرایور باندې مې کلیک کو موږ سره به داسې وینډو راشي. نو دلته لیکلي سرچ اتوماتیکلی فار ډرایورز. مطلب دا دی چې نیټ کنیکټ وي موږ سره به دې اتوماتیکلی څه کوي سرچ کوي به زموږ دا ډرایور به دې اتوماتیکلی دلته څه کوي انسټالېږي. په دې باندې به کلیک کو. صحیح شو. اوس چې کله دا وشي لږ پروسس به راشي ځکه زما سیسټم کې الریډي دلته انسټال دی. نو دې وجې د بیسټ ډرایور فار یور ډیوایس آر الریډي انسټالډ. مطلب دا دی چې موږ سره څه دی الریډي انسټال دی. نو دې نه علاوه که بیا راشو په دې رایټ کلیک کو اپډیټ ډرایور ته راشو. صحیح شو. نو که دې باندې کلیک کو نو دا یو صحیح طریقه ده. دې سره به څه کېږي زموږ ډرایور به انسټالېږي. چې نه وي انسټال بیا څه کېږي انسټالېږي. انټرنیټ به ورته کنیکټ کوو. لا دې نه علاوه موږ کلیک کو په دې رایټ. صحیح شو. اپډیټ ډرایور ته راشو او دلته کلیک کو براوز فار مای کمپیوټر ډرایور. لا موږ سره داسې یو ډرایور لایک زموږ دا چې کوم دلته ډرایور راغلی دې نیم به کاپي کړي لکه مینولي موږ ډاونلوډ کړي سیسټم کې راسره پروت وي. نو هغه ځای نه موږ څه کولی شو هغه هم راغستی شو. یو فایل کې موږ سره پروت وي نو هغه ځای نه زه دا هم انسټالولی شم. نو دا موږ سره مینول ډرایور که موږ داسې انسټالو که نه مطلب دا چې مخکې نه موږ سره سیسټم کې پروت دی یو فایل راسره پروت دی هغه موږ مینول طریقې سره بیا دې آپشن نه څه کولی شو انسټالولی شو. که دا نه نو موږ بیا څه باندې کلیک کوو سرچ اتوماتیکلی فار ډرایورز باندې. ټیک ده. دغه شانتې دا موږ سره د څه دی ډسپلی اډاپټر یو ډرایور دی. دغه شان موږ به وګورو ډیسک ډرایور شو راسره. دغه شانتې آډیو انپوټ آوټپوټ والا شو په دې کلیک کوې دا ځانله یو ډرایور راسره رالو. صحیح شو. که دا ډرایور موږ ډسیبل کوو دلته نه موږ ډسیبل کولی هم شو او که ان انسټال کوو یا نو دلته نه موږ څه کولی شو ختمولی هم شو. صحیح ده که نه. دا راسره دې پروپرټیز راغلل. صحیح ده. دا موږ سره څه دی ډرایور هغه چې کوم انفو ده هغه موږ سره شو کوي دلته نه. صحیح شو. چې کوم ډرایور دی موږ سره کوم هغه کې موږ سره یوز کېږي نو د هغې ټول ډیټیل درته هم ښایي دلته. صحیح ده که نه. نو دا موږ سره ټول څه دي ډیوایس منیجر کې دا ټول موږ سره ډرایورز راغلي. نو که موږ ډرایور اپډیټ کول غواړو سمپل دلته به راځو موږ به ډیوایس منیجر سرچ کوو او دا آپشن به موږ ته راځي. نو دې کې موږ سره چې څونه ډیوایسز دي که نه د دې دا ډرایور موږ اپډیټ کولی شوی. دا ټول ډرایور دی چې کوم یو ډرایور تاسو اپډیټ کوئ نو دلته نه موږ ایزیلی اپډیټ کولی شو. ٹھیک تھا. انشاءاللہ په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ دغه شانتي یو نیکسٹ ټاپک کوو. والسلام.